بسم الله الرحمن الرحیم. اوس به موږ DHCP سرور جوړو، خو په راوټر کې به جوړو، ځکه چې سرور چې دی هغه هر ارګنایزیشن نشي افورډ کولی. نو فرض که یو راوټر هم ستاسو سره وي په ارګنایزیشن کې، نو هغه هم تاسو له د راوټر کار هم کوي، د DHCP سرور کار به تاسو له هم کوي. اوس دا به کوو څنګه؟ نیټورک ډیوایسز ته به لاړ شو. موږ به سپوز هم سره په ارګنایزیشن کې یو راوټر دی، د هغې نه علاوه به زموږ سره سویچ لګېدلی، د هغې سره به مختلف سیسټمز چې هغه به ورسره کنیکټډ وي. ټیک شو. بیا به موږ د کراس اوور کیبل په ترو باندې دا د یو بل سره کنیکټ کړو. ټیک شو. بیا چې کله موږ د یو بل سره کنیکټ کړو، نو بیا به موږ دا به ګیګابیټ 01 او ګیګابیټ 00 په راوټر کې ډېر کم انټرفیسز دي. اوس موږ د دې نه DHCP سرور راغو، نو اولنی کار هم دا وکړو چې د دې راوټر دې انټرفیس له به IP ورکړو. دا انټرفیس چې دی دا زموږ سره دی ګیګابیټ 00 او 0. نو موږ به د راوټر CLI ته لاړ شو. دلته به اولنی کمانډ نو ورکړو. اولنی کمانډ به موږ ورکوو انیبل. ټیک شو. دا به موږ پریویلیج موډ ته بوځي. بیا د هغې نه وروسته کنفیګریشن ټرمینل کمانډ به ورکړو. دا ګلوبل کنفیګریشن موډ ته موږ راوړو. دلته کې د راوټر که تاسو وګورئ، د راوټر نوم چې دی راوټر دی، خو دا تاسو چینج کوئ، نو چینج کولی شئ. د دې لپاره کمانډ دا دی چې هوسټ نیم چې دی هغه سپوز موږ ورکړو R1. تاسو وګورئ لا پاسه چې و هغه راوټر و، اوس چې کله موږ نوم چینج کړو د راوټر نوم د R1 د دی راوټر نوم چې دی هغه R1 شو. اوس دغه انټرفیس له موږ IP ورکوو، کوم چې زموږ سره ګیګابیټ 000 دی. د هغې ته تلو لپاره کمانډ دا دی چې انټرفیس ګیګابیټ 00 او 0 ته وننوځو. دلته موږ IP اډرس ورکړو. ستا نیټورک چې کوم IPs دی هغه ورکړئ. 192.168 سپوز 1.1 موږ ورکړو. سبنیټ ماسک کې دی 255.255.255.0 او نو شټ ډاون. شټ ډاون کمانډ چې انټرفیس بندوي، او نو شټ ډاون کمانډ انټرفیس اپ کوي. دا اوس تاسو وګورئ، او لازم سره ریډ او اوس ګرین شو، نو انټرفیس هم اپ شو. دا به موږ اکزیټ وو، د انټرفیس نه به واپس راشو. اوس به موږ اصل کې DHCP سرور راغو. د DHCP سرور رغېدو نه مخکې موږ څه IPs کو فرض کړه د نیټورک موږ ایکسکلود کول غواړو، او به هغه کمانډ ورکو IP DHCP exclude address. Suppose 192.168.1.1 IP address زه د DHCP ته یم چې دا 192.168.1.1 اډرس به چاله نه ورکوي، ځکه چې دا الریډي ما دې انټرفیس ته اساین کو. د راوټر چې کوم دا انټرفیس دی دې ته ما الریډي دا IP اډرس اساین کو. دا کو فرض کړه یو سیسټم ته هم اساین شي، نو کنفلیکټ به راځي. This range of IP addresses هم موږ exclude کولی شو. IP DHCP exclude addresses suppose 192.168.10 نه والا 192.168.1.20 پورې. دا کمانډ ورته وایي چې یار دا 192.168.1.10 نه والا او د 192.168.1.20 پورې IP addresses به هم چال نه ورکوي. مین یو IP address هم exclude کولی شي، او رینج of IP addresses هم exclude کولی شي. ٹھیک شو. اوس به موږ پول جوړو. پول مین چې دا DHCP سرور په د دې نه IPs راغلي او کلاینټس له به ورکوي، نو د هغې لپاره به IP DHCP پول او پول نوم به موږ ورکړو IP پول له به موږ نوم ورکړو DHCP سپوز ورژن 4 سرور نوم به سپوز موږ ورکړو. ټیک شو. په دې کې به اول به موږ دې ته نیټورک ښیو چې کوم نیټورک نه به IPs ورکوي. 192.168.1.0 نیټورک ته سبنیټ ماسک په 255.255.255.0 نیټورک ته موږ وښیو چې 192.168.1.0 نیټورک شو او 1.0 ټول نیټورک شو. خو په 1.0 کې 1.1 IP اډرس په چاله نه ورکوي،
او 1.10 نه والا 1.24 مین 1.10 11 12 24 IP address به چاله نه ورکوي. بل کمانډ به مو ورکو ډیفالت راوټر. ډیفالت راوټر وایي چې د هر یو نتورک به ډیفالت راوټر وي په کوم باندې چې د دې نتورک نه بهر ته پیکټ وځي. نو زمونږ ډیفالت راوټر چې دی هغه 1.1 دی. 1.1 داسې دی که نه چې دا زمونږ د دې نتورک نه بهر ته پیکټ په دې طرف وځي. کو فرض کړه د بهر بل نتورک سره کمیونیکیشن کوو هغې له موږ IP ورکړی 192.168.1. دغسې کو فرض کړه DNS سرور زموږ په کار وي. کو DNS سرور ستا په نتورک کې جو ټیک ده کو نه 8.8.8.8 دا د ګوګل سرور دی دا ورکړه. نو یوزر لا بیا دی دا ورکړي د دې نه به ریکویسټ کوي. ښه خبرداره چې موږ د خپل نتورک یو IP یو DNS سرور موږ ځانه کنفیګر کو دا هغه IP اډرس ورکو. بیا ورپسې ډومین نیم زموږ CCNA ډومین نیم به د هر ارګنایزیشن خپل یو نوم وي تاسو به هغه ورکوئ. ټیک شو. موږ CCNA.com ورکو. نتورک موږ وکړو ډیفالت راوټر یو ورکو DNS سرور او ډومین نیم او ایگزیټ کوي دا زموږ سره DHCP سرور چې دی هغه څه شو کنفیګر شو. تاسو په ایگزیټ وایي دلته کې موږ وایو چې شو رننګ کنفیګریشن موږ ووهو که نه. نو رننګ کنفیګریشن کې موږ سره ګورئ دا exclude IP address دی دا exclude range of IP address دی او دا زموږ سره چې دی دا پول جوړ کوو موږ یې. ټیک شو. او لاندې که تاسو راشئ نو زموږ سره په ګیګابایټ 000 باندې IP address موږ دا اساین کړی دی. اوس کو فرض که دا چې کوم رننګ کنفیګریشن دا په ریم کې پروت دی. که موږ وایو چې دا پرمننټ موږ سیو کوو نو د پر کمانډ دا دی چې کاپي رننګ کنفیګریشن ټو سټارټ اپ دا پرمننټلی سیو شي. اوس هم د DHCP سرور چې دی هغه کنفیګر شو. اوس موږ ګورو چې کلاینټ له IP ورکوي که نه. کلاینټ باندې کلیک کوئ ډیسکټاپ ته لاړ شئ IP اډرس ته لاړ شئ DHCP باندې کلیک کوئ د DHCP نه ریکویسټ وکړو 1.2 IP 1.1 موږ وی چال به نه ورکړي ځکه چې ډیفالت ګیټ وی د DNS سرور کو تاسو ګورئ 8.8.8 ورکړی ډیفالت ګیټ وی 1.1 ورکړی او 1.2 زموږ سره دې سیسټم له IP ورکړه. ٹھیک شو. دویم سیسټم نه کوم لاړ شو نو په هغې کې هم به ورکي 1.3 دریم سیسټم له به 1.4 ورکي دا زموږ سره به څه شي 1.4. نو په دې طریقه زموږ سره موږ یو راوټر چې دی دا هم از ا DHCP سرور کنفیګر کولی شو.